السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې درته یو داسې اپلیکیشن را پیدا کړی چې ستاسو به ډېر زیات د خوښې وړ وګرځي. د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در پېژنم چې تاسو ورته د حد نه زیات ضرورت لرئ. د دې اپلیکیشن به دوستانو دا کار وي چې کله تاسو ته څوک موبایل وکړي، تاسو موبایل چېرته ایښودی وي، نوی وزګار چې هغې ته لاس وروړئ، نو تاسو صرف موبایل ته یو خبره وکړئ، ښه خبرې سره به ستاسو موبایل ښه کار کوي. مثلا تاسو غواړئ چې هغه موبایل ستاسو د خبرې ویلو سره موبایل اوچت کړي، نو تاسو صرف ورته وایئ چې کال اوچت کوئ، نو ستاسو هغه چې کوم دی موبایل به اوچتوي هغه موبایلو. که ورته وایئ چې کټ یې کوئ یا یې بلاک کوئ یا ورته یو میسیج وکئ، نو دا کار به کوي. د دې اپلیکیشن به دا کار هم وي دوستانو. کله چې تاسو ته څوک موبایل وکړي، هغې کس نام به هم درته اخلي چې دې کس تاسو ته موبایل کړی دی. دویم د دې اپلیکیشن دا کار دی دوستانو، کله چې تاسو دوستانو غواړئ چې تاسو ته موبایل راشي، د هغې یو ښایسته ډیزاین انتخاب وکړئ پکې، نو د هغې یو ډیزاین انتخاب هم پکې کړای شئ. ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. ویډیو تر اخره وګورئ. د ده نه مخکې که چېرته غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ، زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو در سره حتما لایک کړئ. دوستانو ورځو همدې اپلیکیشن ته د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. دوستانو که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک نه ګورئ، نو د ویډیو په همدې په فیسبوک کې کوم پوسټ چې وي د ویډیو په ټایټل کې به د دې لینک تاسو ته میلاو شي. ډسکرپشن دوستانو په یوټیوب کې ډسکرپشن دلته کې تاسو ګورئ، ټایټل باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته به لاندې ما لیکلي وي د ایپ لینک، په هغه لینک باندې چې کلیک وکړئ بیا دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره. ورځو همدې اپلیکیشن کار ته چې دا څنګه کار کوي، په دې کې څنګه سیټینګ خلاص شو. نو کله مو چې دا اپلیکیشن آن کو، اول تاسو ته یو څو آپشنې درکوي، هغه به پرمیشن چې کوم دی هغه به ورته الاو کړئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته داسې آپشنې درکوي. انسر درته لیکلی دی. کله چې تاسو ته موبایل راشي، نو هغې لپاره تاسو به یو اواز ریکارډ کوئ، میک آپشن درکوي. اوس به کار ونه کړي، خو کله مو چې دوستانو په دې میک باندې کلیک وکړو، یو منټ انتظار ورته داسې یو څو سیکنډ انتظار وکړئ. هغې وروسته تاسو ورته ووایئ. که تاسو چېرته غواړئ چې صرف دا ورته ووایئ چې موبایل اوچت کا، نو په دې ځای کې به ورته ووایئ چې موبایل اوچت کا، نو دلته کې سیټ ورډ فر دې ځای کې به ستاسو موبایل اوچت کا انګلیش لیکنه راشي. نو بیا کله چې تاسو ته موبایل راځي، هغې ته تاسو صرف وایئ موبایل ته چې موبایل اوچت کا، نو هغه به پخپله درته اوچتوي. بیا تاسو کولی شئ چې خبرې ورسره وکړئ. دغسې هم د موبایل کړ کولو لپاره، د سپیکر کولو لپاره چې ستاسو موبایل کله اوچت کړئ، هغې لوډ سپیکر ته واړوئ، نو په دې کې هم هغه د خپلې خوښې وایس سیټ کولی شئ. آی ټو ریپلی کې تاسو ورته یو داسې هغه وکئ، آی ټو ریپلی به انتخاب کړی وي. نو کله چې دلته کې تاسو میک باندې کلیک وکړئ، یو میسیج انتخاب وکړئ، هغه خبرې ریکارډ کړئ. په دې ځای کې بیا هغه خبرې تاسو ته موبایل راشي، هغه خبرې موبایل ته وکړئ، نو ستاسو موبایل به ورته آی ټو ریپلی ورکوي. ریپلی به کوم ځای کې سیټ کوئ، څنګه ریپلی څنګه میسیج به هغه کس ته کوي، دا طریقه هم در زده کوم. د دې اپلیکیشن ډېر خوندور کار دی. همدارنګه سیلنټ کې هم تاسو یو وایس ورته انتخاب کړئ، بیا هغه خبره چې ستاسو موبایل ته وکړئ، نو ورته مو وویله هغه خبره ستاسو موبایل به سیلنټ کوي. همدارنګه په دې کې تاسو بلاک لیست ته هم نمبر اچولی شئ. په دې کې یو وایس انتخاب وکړئ، بیا چې موبایل ته هغه خبره وکړئ، نو ستاسو هغه نمبر به بلاک کوي. بیا به نشئ کولی هغه کس چې تاسو ته موبایل هم وکړي. دلته کې تاسو ته دوستانو په دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ، اخري یو خوندور اپشن دی. ویډیو تر اخره وګورئ، هم په دې ایپ کې در پېژنم چې کوم کار کوي. دلته کې بیله بیله تاسو ته اپشنې درکوي. دلته کې تاسو ته ښکاري ډېرې خوندورې اپشنې دي. تاسو غواړئ دوستانو، دلته کې به تاسو ته ښکاري چې تاسو ته کله موبایل راشي، نو تاسو یې په کوم ډیزاین کې هغې کول غواړئ. اوس دلته کې ګورئ چې تاسو ته موبایل راځي، نو تاسو ته بیا داسې راځي. تصویر هم پکې سیټ کولی شئ. نو دلته کې تاسو لاندې دا اپشن درکوي، د یو کس لپاره هم انتخاب کړای شئ. سیټ فار آل باندې چې کلیک وکړئ، بیا تاسو موبایل ته چې څومره موبایلونه راځي، دغه شان ډیزاین به تاسو ته چې کوم دی راځي.
همدارنګه دوستانو په دې کې دا یو ډیزاین نه دی نو دلته کې تاسو ته لایو ویل پیپر آپشن هم درکوي. په دې کې هم تاسو د یو ښایسته ډیزاین انتخاب کړای شئ. لکه دلته کې موږ دا یو ډیزاین وګورو نو تاسو ته به ښکاري یو څه نه څه لوډینګ کې کله چې سیټ کړئ دا اوس اول ځل دی نو اول ځل لپاره یو لوډینګ کې نو کله چې لوډینګ ختم شي که تاسو ته موبایل راځي تاسو ته ښکاري نو د سیټ کولو طریقه خو تاسو زده کړه. د یو کس لپاره په دې باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته نمبر راځي هغه نمبر انتخاب وکړئ. که چېرته غواړئ چې تاسو موبایل ته څومره موبایل راشي تاسو په ټولو نمبرو باندې داسې ډیزاین درته راشي نو تاسو په سیټ فار آل باندې کلیک وکړئ. ورځو د دې بل کوم زیات خوندور آپشن چې کوم دی دوستانو هغه دا دی زه اوس تاسو ته درښیم. دلته کې ګورئ فلش نشان چې کوم دی دا انتخاب هم کړای شئ. په دې کې بعضې فری دي بعضې دوستانو په دې کې تاسو په روپیو به اخلئ نو دلته کې کم اپشن سره چې طلب دا تاسو نشئ لګولی. د لپاره تاسو به روپۍ ورکوئ. که چېرته بیا غواړئ د دې اپلیکیشن مفت ورژن تاسو ته راپیدا کړم ماته کمنټ کې حتما ولیکئ. نو ورځو دلته کې کلکولیټر کار هم تاسو ته اخیسته شئ. بره به تاسو ته دوستانو کله چې دې ځای نه وځئ همدې ایپ ته به دوستانو ورشو بیا نو کله مو چې بره تاسو خیال وکړئ درې کلي درکوي په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي نو علاوه باندې کلیک وکړئ. کم هغه درنه غواړي په علاوه باندې ورته کلیک کړئ. بیا سیټینګ اپشن درکوي. په سیټینګ کې دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم کالر نام چې کله تاسو ته موبایل راځي د هغه کس نام تاسو ته دا موبایل واخلي نو دا اپشن به تاسو آن کړئ. دوستانو دلته کې اکسپټ همدارنګه تاسو کم اکسپټ باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو چې کم میسیج انتخابول غواړئ نو هغه به تاسو وایئ ورته. کله مو چې ورته وویل بیا په هغې باندې خو ما تاسو اول پوهه کړئ. لاندې کال بلاک لیسټ باندې چې کلیک وکړئ دلته کې ستاسو څومره نمبر چې په بلاک کړي وي هغه تاسو ته درښیي د دې ځینې ورختمولی شئ. نو دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. که چېرته مو دا اپلیکیشن خوښ شوی وي ویډیو در سره حتما لایک کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ چینل فیسبوک پاڼې سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.